د سولې څه 2 کلن لړزېدلي مزل او د وخت ناکرارۍ لا هم روانې دي. له لسیزو راپدې خوا خونړۍ او پر افغان ولس تپل شوې جګړې د ډیریو افغانانو ژوند واخست. د دوحې له تړون وروسته د افغان سولې په پار په ظاهرا نړیوال سټیجونه ډیر د خبرو کوربه دي او د سیمې هیوادونه د افغان کشالې د حل ټټر وهي. همداراز د اسلامي هیوادونو علماو په ګډه په وار وار په افغانستان کې روانه جګړه ناروا او د جګړې په ودرېدو یې ټینګار کړی دی. د دوحې تر استانبوله وخت ناوخت د افغان سولې په پار غونډې جوړیږي، خو تر دې دمه پورې هیڅ کومه مثبته پایله نه دی ورکړې. د سیاسي خوځښت خپرونه کې د روانو سیاسي تحولاتو، امنیت، د سولې روانو چارو او په کور دننه د ملي اجماع جوړېدو په اړه له چارواکو او سیاسي شنونکو سره بحث او خبرې کوو. د مشرانو جرګې ټلویزیون درنو لیدونکو سلام. د سیاسي خوځښت خپرونې لیدو ته ښه راغلاست. زه صفي الله منطق یم. د نن ورځې په خپرونه کې را سره سید اکبر اغا میلمه دی. اغا صاحب ستړی مه شي، کور مو ودان چې وخت مو راکړه. د لومړۍ پوښتنې په توګه د سولې خبرې په کوم لور روانې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستاسو او تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته وایو. خو زما په فکر باندې یو دلته 2-3 طرفه دي. یو طرف چې دی د حکومت طرف دی او یو طرف د طالبانو طرف دی او یو بل طرف چې دی د ملت طرف دی د حکومت. البته دا د افغانستان په اطرافو کې دا یادوو، خو که به خارجي طرف پر سره واخلې، بل طرف خارجي طرف څلورم طرف د هغه ملکونه دي چې هغه افغانستان ته راغلي دي او هغه د ناورین افغانستان ته راوړي دي. خو که هر چي ته جلا جلا اشاره وکړو، که ګورو حکومت کې هم د حکومت طرف تر اوسه پورې په دې حال باندې دی چې هغه د زور شوي حالات نشته ورسره، چې اوس دوی 15 کاله پرکې او 15 کاله کې به په افغانستان کې دوی تیروي، ځکه دا په قیمت باندې ګټلي دي. نو هر حالت چې په افغانستان باندې راځي یا هر حالت په افغانستان کې اوس وجود لري، په دې باندې زور سپی نشته. او دوم طرف چې دی د طالبانو طرف دی، چې هغه خپله تاسې ګوري چې هغه وایي په یوه نسبت باندې ملامتیا ډېره په دې نه ورکېږي، هغه په غره کې دي، په غرو په هغو ځایو کې دي. هغه د خارجیانو د وتلو په دغه کې دي چې خارجیان به د افغانستان څخه وځي او دلته به یو اسلامي نظام راځي. او دریم طرف چې ملت د افغانستان چې هغه ډېر مظلوم په حالت کې دي، اقتصادي هم د منځه تللي دي او په هر حالت کې چې واخلې، که د طالبانو جنګ وي د حکومت سره، د طالبانو په طرف کې هم خوږېږي، د حکومت په طرف کې هم خوږېږي. او که اقتصادي حالات د ملت وینې، هغه د رکود سره مخ دي، ځکه جنګ خپله اقتصاد د منځه وړي. او علاوه پر دې باندې هغه حکومتونه چې هغه خپل په مابین کې اختلافات لري، هغه هم د افغانستان هر څه اقتصاد چې دی هغه د باندې باسي. او تجاران هم حکومت ته ګوري په افغانستان کې، که چیرې حکومت په کوم لار روان و، تجار هم په هغه لار باندې روان دي. تجار هم راولاړېږي په افغانستان ته، تمه امید نه لري. نو وایي دلته ګډ حکومت دی او په دې کې حالاتو کې زه هم خپل شی د باندې باسم وړم. او که خارجیان ته وګورې، خارجیان خو په دغو حالاتو کې خپلې ګټې ویني، خپلې فایدې ویني. موږ په ګورو چې اوس خارجیان چې دي راغلي د دې دپاره نه وه چې دوی په افغانستان کې 15 ورځې تېرې کړي، دلته امنیت راسي او دوی خپله د افغانستان څخه ووځي. خو خارجیان دلته څو مطالب لري. یو مطلب یې دا دی په افغانستان کې د پاتې کېدو دپاره هر ذریعه چې ده هغه دوی په کار باندې اچوي په افغانستان کې پاته شي. او علاوه پر دې باندې د افغانستان کې که څه مفادات دوی لري، هغه مفادات هم په داسې حالاتو کې دوی وړي خپل دغه ته. او اوسنۍ کې چې که څه هم دوی دې ته مجبوره سو چې د افغانستان څخه ووځي، خو اوس د وتلو دپاره دوی داسې طریقه جوړوي چې هغه وتل د دوی په داسې رقم باندې وي چې نیکنامه وي او هر څه خپل ملک ته یوسي. یعنې که اوس خارجیان په داسې رقم باندې ووځي لکه روسان چې ووتل، دوی وایي چې په هغه برخلیک باندې وخته سو روسان هغه ریاستونه
ولاړه ټوک ټوک سوله په روسیه کې او که چیرې په داسې حالاتو باندې ووځي چې موږ هم څیرې کړل هم وګنډله مثلا لکه اوس چې د ترکیې غونډه ده هلته امریکایان داسې فکر لري چې مثلا افغانان موږ څیرې کړله اوس یې ګنډوم یعنې صلح هم دوی راولي دا که دوی صلح راولي دوی به بیا خپل ملک ته ځي یا خپلو ملکو ته ځي هلته به وایي چې افغانانو دې موږ وواله ومټکوله ومړه مو کړله وبندیان مو کړله دې ته مو داسې جوړ کړل نو دا زموږ تګ چې و اشغال نه و په حق باندې ولاړو اوسنی حالات افغانستان په داسې حالاتو کې دي چې امریکایان اوس هم ګټه وړي د دې وتلو څخه خپله ګټه وړي نو زه فکر کوم چې دلته باید چې افغانان بیداره سي دغه ګټه افغانان خپل په نصیب باندې کړي چې روسان مو هم مات کړله د افغانستان څخه مو وایستله او امریکایان هم د افغانستان څخه باسو دا به د افغانانو په آینده کې یو داسې حالات وي دا لا څه کوي چې یو نوم به وي چې افغانان ښه غیور خلک دي علاوه پر دې باندې به نور ملکونه بیا موږ ته زړه نه ښه کوي چې بیا لکه روسان چې مات شوله دلته اختلافات راغله و هغه اختلافات و هغه د روسانو ماته تر سیوري لاندې راوسته امریکایانو موږ ته زړه ښه کړي که چیرې اوس امریکایان داسې ووځي چې هغه دا نیکنامي خپله یوسي او موږ دا نسي چې هغه اشغالګرو افغانانو مات کړه بیا به چینایان موږ ته راځي. هغه صاحب د دغه امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د تاسو د خبرې په وینا سره یو واحد نظر یا یو واحد جوړښت دلته نشته ده په څه ډول به وځي دوی؟ زه فکر کوم چې دلته نه د حکومت ترمنځ نه د طالبانو ترمنځ زه دغه خبره کوم طالبانو حکومت په مجموع کې باید په درو شیانو باندې اتفاق سره وکړي ځکه چې ملت افغانستان دا خوښوي ملت افغانستان مسلمان ملت دی هغه اسلامي نظام غواړي دواړه د اسلامي نظام سره اعلان کړي چې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو د اسلامي نظام څو فایدې دي یوه فایده دا ده چې نن په افغانستان کې ټوله خلک دیکتاتوران دي دیکتاتوري نه چلېږي چې افغانستان آرام کړي دلته آرامي ته ضرورت شته یګانه اسلامي نظام دی چې دا ملک آرام کړي دوهم اسلامي نظام چې دی هغه د موږ د مسلمانانو د هر وخت دپاره یو هغه شی دی چې هغه موږ سره جلا دغه کوي صلح را پکښې راولي او د فیصلې مې راکوي فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى الله ورسول آیات دي چې په یو شي کې د خلکو مناظره راغله د خدای پاک آیات دي مفوضه کړي او د خدای پاک د رسول اسلام حدیث ته مفوضه کړي فقه اسلامي ته دې مفوضه کړي خو به هغه چې هغه د آیات حدیثه جوړه ده خو به هر تقدیر نو زما فکر باندې یو په اسلامي نظام د دوی توافق پکار دی بل خارجیانو په وتلو دواړه د اعلان کې د نیکنامي د دواړو د خارجیانو وتل چې حکومت تیمور سره اعلان کړي خارجیان موږ نه غواړو په افغانستان کې جنګ راولي دریم دې ملت ته د دواړه طرفه شرکت ورکړي په دغه کې په صلح کې ثالث بالخیر د ملت واقع کې که اوس همسایګان دوی واقع کوي پاکستان مثلا ایران او ته فرض کا روسیه هغه خپل مفادات دلته لري یا به دوی لري یا بیا نه لري خو موږ وایو چې لري دا زموږ ملت خلک وایي لري هغه شک باندې لري نو ښه خبره به دا وي چې دا ملت ته دوی په مابینځ کې ثالث بالخیر یا دریم سي یا منځګړي سي چې هغه د دوی مشکل چې دی هغه د ملت په واسطه باندې حل سي په دې درو کې دوی اتفاق سره وکړي موضوع حل ویل کېږي امریکایانو په قطر کې له طالبانو سره د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټې په تمدیدولو خبرې کړي دي څو د ځواکونو د وتلو نیټه تر 6 میاشتو وغځوي ستاسو په دې اړه معلومات څه دي زه دوی پوهم چې طالبانو امریکایانو چې اول ورې خبره کوله په 18 میاشتې په 19 میاشتې په 14 میاشتې په 15 میاشتې عاقبت په 14 میاشتې د دوی توافق رالینی په نورو باندې نه راتلي امریکایانو هلته مو لوړه نیټه غوښته هلته امریکایانو دا فکر کړی دی چې دلته به دوی ته بیا یو دسیسه جوړوي چې یو څه وخت نور زیات تېر شي مثلا د دې دپاره څو شیان د دې دلیل موږ لرو د بندیانو خلاصون امریکایانو مسؤلانه د طالبانو سره فیصله وکړه چې بندیان به په 10 میاشتې څه بندیان خو خلاص هم کړه حکومت زه به خبر پرک په 10 ورځې کې به خلاصیږي او بیا به په 11مه ورځ باندې بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي خو هغه بندیان ته چې ولې 6 میاشتې شوله عاقبت هم امریکایانو خلاص یعنې په ټوله کې خو خلاص کړي او څه خلاص کړي یعنې دا ځنډ شوم د ځنډ خبره کوم عاقبت هم امریکایانو خلاص کړ د 6 میاشتې بعد خو د امریکایانو به 20 ورځې بعد خلاص کړي وای میاشت بعد به خلاص کړي وای د افغانانو حالات خو دوی لیدي چې په افغانستان کې څه حالات دي په ملت باندې څه حالات دي دغه موضوع به خلاصوي خو هلته دوی دې ځان ته
دغه و چې دا خبره وځنډوي دغه ځای ته لکه نن چې 6 میاشتې غواړي بیا د بین الافغاني د امریکایانو غوښتل چې وځنډوي بیا بین الافغاني مذاکراتو کې امریکایانو جدي نه سول لکه نن چې جدي دي د دوی د ځنډ لامل څه و څه غوښتنه لري په دغه ځنډ کې؟ زه فکر کوم چې دلته 2-3 حالات دي یو حالت دا دی چې امریکایان په دغه ځنډ کې پاتې شي په افغانستان کې یو داسې زمینه برابره کړي یا په طالب کې اختلاف یا په ملت کې راجلبېدل یا بل څه دا په افغانستان کې پاتې شي او که چیرې په افغانستان کې پاتې نه شي بیا دونې وخت پاتې شي چې د خپل طبیعت حکومت راولي په افغانستان کې نو دا اوس د راتلونکي حکومت لپاره دوی پلان لري اوس دوی عاجله یو دم چې د دوی راپورټ شوله دا غونډه هوبهو د دوی غونډه چې د جرمني د بند غونډې په شکل ده چې هغه غونډه موږ ته ټوله په دې باندې قانع یو چې هغه وسوله او هغې خالیګاوې درلودې افغانستان ته جنګ راوړي اوسنی حالات هم داسې یو دوی غونډه جوړوي چې اسلامي نظام هم طالب غواړي هغه د منځه یوسي او دلته یو داسې نظام راوړي چې هغه د دوی د طبیعت نظام وي سبا که امریکایان وتلي دي د افغانستان څخه خو طبیعت د تاثیر به په افغانستان کې وي نو زما فکر باندې دا یګانه د دې دپاره دوی د هر څه چې کوي د دې خپل تاثیر پاتې کېدلو چې دوی په افغانستان کې تاثیر کړي ډېری وخت خپله د امریکا ولسمشر جو بایډن په ځینو خبرو کې او ترڅنګ یو شمېر نور امریکایي لوړپوړي چارواکي دغسې خبرې کوي چې دوی نه غواړي چې نور په افغانستان کې خپل ځواکونه وساتي نو تاسو د خبرو په وینا سره دوی دلته څه هدف د دې نه وروسته نور لري یو دا چې د تاسو په وینا چې آینده حکومت دپاره دوی پلان لري یعنې د دوی پاتې کېدل به دلته زیاتې نور په څه معنی ځکه د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه زه دا وایم چې افغانستان ډېر زیرمې لري په افغانستان کې د دوی پیدا ډېره ده علاوه پر دې باندې د افغانستان کې د افغانستان څخه دوی د منځني اسیا یا د مطلق اسیا حکومتونه چې دي هغه تر خپل نظر لاندې ساتل کولی شي چې هغه تر خپل نظر لاندې وساتي او په خپل ولکه کې راولي دا شیان ټوله د افغانستان کې د دوی ګټه ده خو دا چې دوی نن و سبا ته کوي دا شک و تردید طالب ته هم پیدا کوي ملت افغانستان کې هم پیدا کوي چې د دوی په آیا د دوی په پاتې کېدل به د دې دپاره وي چې اوږدمهاله پاتې شي آیا د دې دپاره به وي چې دونې وخت دوی پاتې شي چې دلته خپل د طبیعت حکومت راولي خو دا ټولې فایدې دوی په افغانستان کې ترسته د استانبول ناستې ته آیا د دوحې مذاکراتو د بدیل په سترګه ګورئ زه خپله د استانبول ناستې زما په فکر باندې داسې به نه وي چې هغه به فیصله کونه وي ځکه افغانان یعنې وروستۍ به نه وي وروستۍ به نه وي زه خپله دا وایم چې افغانان په دې پوه دي چې داسې عاجلانه ناستې چې دي هغه د افغانستان لپاره ضرر دي یعنې داسې عاجلانه ناستې چې هغه فیصله پکښې وشي که چیرې د استانبول ناستې وو هلته به خاکه جوړېږي مضبوطه خاکه به جوړېږي د دې اکمال و پوره کېدل د دې خاکې به کېدلی شي په دوحې کې بیرته وشي په بین الافغاني مذاکراتو کې ځکه په دې کې به دقاقت کېږي او هغه شیان چې حق وي هغه به منځته راوړل کېږي هغه شی چې ناحق وي هغه به ایسته کېږي ردېږي به نو زه فکر نه کوم چې د استانبول ناستې به هغه افغانان په داسې شکل کې چې هلته به فیصله کوي حکومتي چارواکي هم وایي یو شمېر سیاسي ډلې ټپلې هم دا وایي په دې باندې ټینګار کوي البته چې وایي د استانبول ناسته سرنوشت جوړونکې ده نو خو دا خاکه ما در ټول مضبوطه خاکه دا مضبوطه خاکه هم سرنوشت جوړونکې راځي یو دوهم بعضې خلک د استانبول په ناستو کې خپل اهداف لري ځینې خلک دې ته دغه لکه څوک مثلا لکه څوک نه شوم عام افغانان اوس ورته چې وایي یو څوک نشته عام افغانان داسې فکر لري په هر طبقه کې و په هر قوم کې و په هر قشر کې هغه داسې فکر لري چې په استانبول په ناستو کې په موقت ادارې کې زه راسم نو هغه وایي چې عاجله ناستې وشي او هغه فیصله کنه ناستې وي هغه سرنوشت پکې وټاکل وشي په دغه کې نو هغه وایي زه به راسم په دې که د استانبول ناسته کومه مثبته پایله ورنه کړي د سولې بهیر به په کوم مسیر باندې لاړ شي زه خپله وایم که د استانبول ناستې مثبته پیله هغسې نه وکړي لکه څنګه خارجیان چې فکر لري او هغسې وکړي لکه افغانان چې په عمیق فکر باندې دي ورته په عمیق نظر ورته ګوري او دا خبره د عمیق خلاصه شي او یو مخ دې ریښه د دې جنګ وخیږي لکه هغه وایي دلته دې خاکه جوړه شي هغه نوره دې په دوحه کې خلاصه شي نو زما فکر باندې په هغه نظر باندې موږ په ښه نظر ورته ګورو او که چیرې د استانبول ناسته بیا داسې وي چې یو مخ ناکامه سي او یا مثلا داسې سي چې یو مخ داسې عاجله فیصله وشي دا به د افغانستان لپاره ضرر وي د سولې انتقالي حکومت په اړه د امریکا طرح طالبانو ته هم رسېدلې ده د طالبانو موقف د دې طرحې په اړه څه دی
زه خپله فکر کوم چې طالبان وایي چې طرحه موږ ته رسېدلې ده خو په طرحه کې موږ خپل نظر وایو وروسته یعنې تر اوسه پورې موږ خپل تر نظر نه دی ایستلی او خپلو مشرانو ته چې پیش کړی ده په دې باندې کار روان دی نو کېدلی سي چې بعضې شیان دي طالبان رد کړي او بعضې شیان تایید کړي د امریکا په ګډون ځینې بهرني هیوادونه د افغانستان د سولې پروسه کې ولې له پاکستانه د رښتینې همکارۍ غوښتنه کوي دغه هیواد له تېرو څو کلونو را په دې خوا د افغانستان په قضیه کې رښتینی ګام نه دی پورته کړی دلته موږ په دغه په داسې حال کې چې ځینې نړیوال هیوادونه هم دا تور پورې کوي چې پاکستان په دغه برخه کې رښتینې همکاري نه کوي زه به اصلي خبرې ته راسم دلته موږ د روسانو د مداخلې په وخت کې موږ په خپل همسایګان 3 همسایګان درلوده یوه د مداخله وکړل په افغانستان کې او 2 همسایګان چې یو ایران و یو پاکستان و هغه په جهاد کې د مجاهدینو سره حصه واخیستل کومکونه ورسره وکړل نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې تنظیمونه اکثره چې وو په پاکستان کې وو ځکه چې ایران دلته په افغانستان کې په مذهبي لحاظ باندې د افغانانو سره چې افغانانو لوی مذهب چې دی هغه د احناف دي نو د په هغه لحاظ باندې دوی د افغانانو سره په مذهب کې جلا وه تفرقه یې ورسره درلوده نو د ایران دونې تاثیر په افغانستان کې نه و لکه د پاکستان نو زه فکر کوم چې د دنیا خلکو په هغه وخت کې په دغه نسبت باندې چې د پاکستان تاثیر په افغانستان کې ډیر و او مهاجر هم پاکستان ته ډیر تللي وو د دنیا ټولو خلکو که عربي ممالک وو که نور غربیان وو هغو کومکونه د مجاهدینو سره د پاکستان په زیرا باندې کول هغه و چې کامیابي و کامیابي ته ترلاسه کړ اوس حالاتو کې هم که وګورو چې تر ایران تر روسیې د پاکستان تاثیر په افغانستان کې ډیر دی په څو نسبتو باندې یو دا نسبت دی چې که دغه وګورو د پلیساني لحاظ باندې چې د پېښور خلک چې دي هغه د جلال آباد د خلکو د دې خلکو سره تعلق ډیر لري که بل لحاظ باندې وګورو د کوټې و د کندهار خلک چې دي هغه په ژبه کې هم سره یو دي تعلق ډیر لري دوهم دا د حنفیت موضوع ده چې پاکستان و دا دغه چې دي دواړه طرفونه چې دي احناف دي دا موضوع ده او دریم خبره لا دا هم ده چې مهاجر تر اوسه پورې په افغانستان کې وجود لري او دا بله خبره ده دا خبره لا هم شته چې اوس پاکستان چې دي هغه داسې همسایه دی په افغانستان کې دواړه کار کولی شي که مثبت رول ولوبوي هم د پاکستان تاثیر په افغانستان کې ډیر دی که منفي رول ولوبوي هم د افغانستان تاثیر په افغانستان کې په منفي اړخ کې ډیر دی نو زما فکر باندې په دغه وجه باندې نړیوال دې ته متوجه دي چې پاکستان دې ته راجلب کړي چې د افغانستان په باب باندې مثبت رول ولوبوي منفي رول نه لوبوي نو زما فکر باندې دا یګانه وجه ده د امریکا او طالبانو د شوي تړون د ماتېدو په صورت کې د جګړې لوری بدلیږي معلومه خبره ده په داسې حالات کې چې جګړه به شدت پیدا کړي پړه به د چا په غاړه وي زه خپله اوسنۍ جګړه تر ډېره پورې ولسي وګړي زه خپله دونې وایم چې اوسنۍ حالات که موږ اوس وګورو یو خو د دې اوسنۍ جګړې پړه ټوله په امریکا باندې ده هغه راغلي دي دلته چې هغه پړه یې راوړې ده نور که اوس امریکا د دې ځای خو امریکا یې په ښکاره منیم نه وایي چې موږ د ترهګرو د ځپلو په موخه دلته راغلي دا خو دوی یو دسیسه وه زه خپله د دې دسیسې چې دوی اول راتلله د بین الملل څخه دوی 3 شیانو باندې د راتګ دپاره هوکې واخیستله یو یې مثلا ورته ویل چې موږ ترهګر ځپو او بل یې دا ورته ویل چې مواد مخدر دغه کو وړو د منځه بل یې ویل چې دیموکراسي راولو اوس که موږ هر شی جلا هر شي ته ځیر سو ترهګر خو دا دې نسته طالب سره دی خپله کښېنستی یو او دا یې ومنله چې په بارو چې طالب د دې ملک یو څوک دی او دی په دې ملک کې حق لري چې هر کوم حکومت افغانان غواړي دی باید دا جوړ کړي دا خو د منځه ولاړه دا خو درواغ شو مواد مخدر موږ ته چې وینو پخوا به په افغانستان کې یو وارې کرل کېده خو بیا طالب بند کړه خپل په وخت کې حتی په نغیل کې چا نسوی د بام په نغیل کې نسوی کرلی نو دا بند شوله بیا چې دا دې حکومت په وخت کې یادې موږ وینو چې 3 وارې په کال کې 3 فصله په کال کې کرل کېږي دا خوب دغه حتی په دې باندې خارجان دغه دي چې متهم دي چې وایي دوی خپله مواد مخدر وړي هغه څوک چې ایران کې وړي یا د بلې لارې وړي هغه دوی بندیانوي یعنې تاسو باور باندې چې په دغه مواردو کې خپل امریکا ښکېله دا ډېر دغه د خارجان وړي یعنې چې هر څوک وي هر ملک وي دا یو وخت د امریکا نه وایم چې خاص یوه ته نه کېدای شي ټولې وړي کېدای شي بعضې وړي کېدای شي امریکا نه وي نورې وړي کېدای شي امریکا یې
راوړي هغه خو عامه خبره کوم د دیموکراسي خو دا دي اوس د افغانستان په هنداره کې دیموکراسي ته ګورې دیموکراسي معنا غلا دیموکراسي معنا جنگ دیموکراسي معنا قتل دیموکراسي معنا د اداري فساد نو که دا دیموکراسي عام خلک اوس د دیموکراسي دغه شی اخلي نو دغه دیموکراسي و چې دوی افغانستان ته فحش دا دیموکراسي و چې دوی تاسو سره کوم دیموکراسي تعریف زه خپله دیموکراسي ته قایل نه یم زه چې قرآن لرم حدیث لرم فقه لرم دیموکراسي څه ده د دیموکراسي خو یو عارضي شی ده افغانان دې راولاړ شي په قرآن باندې دې د عمل وکړي په حدیث دې عمل وکړي په فقه دې عمل وکړي او داسې یو حکومت دې جوړ کړي چې هغه خپل د نامه سره برابر د افغانستان اسلامي حکومت اسلامي جمهوریت په هغه په اسلام په بنا باندې دې جوړ کړي دیموکراسي ته څه ضرورت ده چې موږ د بل نوم رااخلو یا د بل کمیس یا د بل پرتوګ اغوندو دا خو زموږ دپاره لوی شرم دی نو زه خپله دا وایم چې افغانانو ته مناسبه خبره دا ده چې هغه قرآن هغه دغه جوړ کړي چې هغه په قرآن سره ثابت وي هغه ملک جوړ کړي په حدیث سره ثابت وي په فقه سره ثابت وي دا د افغانانو دپاره ښه خبره ده اما لیکن و دیموکراسي به وي داسې شیان په دیموکراسي سره کې چې هغه به د قرآن د حدیث سره مخالفت نه ولري خو لیکن قرآن و حدیث اصل ګرځول دا د مسلمانانو دپاره ډېر ضرور او لازمي شی دی د موقت حکومت پر راتګ سره به په راتلونکو ولسمشریزو ټولټاکنو ته البته لاره به ورته هواره شي موقت حکومت په څو قسم ځکه یو شمېر په داخل په کور دننه یو شمېر سیاسي ډلې ټپلې دي غوښتنه کوي او داسې راپورونه هم خپاره شو چې ځینې کسان دي غوښتنه کوي نو که چېرته موقت حکومت راشي نو په دې صورت کې بیا ولسمشریزو ټولټاکنو ته زمینه برابره شي زه خپله دورې وایم چې موقت حکومت په څو قسمه دی یو دا حکومت دی چې موقت اداره حکومت یې تقاضا کوي چې دا زما اداره دې موقته شي لکه مخکې چې دا وعده وه چې اشرف غني د پاکستانیانو سره خبره کړې ده یو دا چې یو مخلوط اداره راسي بیرته هغه د اداري فساد پکښې کي هر څه پکښې کي وي هغه هم چې زمینه برابروي داسې ټولټاکنو ته به زمینه برابروي چې هغه به هم شفافي نه وي او یو داسې اداره چې ډېر دقت پکښې وسي هغه که موقته وي که انتقالي وي که بل څه وي که بل څه وي چې په افغانستان کې داسې خلک ورسره قدرت راسي چې هغه د ملت نوي څېرې او ډېر پاک خلک او ډېر د خدای د مراته ماوره نور بیا مراته خلک نو زما فکر باندې دا خلک به بیا کولی سي چې هغه داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې هغه ټاکنې به شفافي بیا مراته خلک نو زما فکر باندې دا خلک به بیا کولی سي چې هغه داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې هغه ټاکنې به شفافي یعنې طالبان چې کوم حکومت غواړي کوم حکومت چې غواړي که نه نو په دغه حکومت کې بیا دوی ټول ټاکنو ته زمینه نه برابروي یا د خپله د طالبان تر اوسه پورې خپل طالبان یو عادت لري چې کومه خبره مخته راچولې وي هغه بلې خبرې ته نه ځي تر اوسه پورې طالبان په موقتي ادارې و دې ته زما فکر باندې نه دي تللي تر اوسه پورې دوی د موقتي ادارې تفصیل و تفسیر نه دی کړی چې موقتي اداره باید چې وي هغه په دغه تفصیل یا په دې تفسیر سره نو دا تر اوسه پورې دوی زما فکر باندې نه دی کړی نو د هغه خپله د نه سم ویلی چې طالبان به په افغانستان کې یو دم اسلامي نظام غواړي چې راسي او دغه به هم موقته اداره وي هم د افغانستان اداره وي هم بل یا به بل شی غواړي یا به بل شی غواړي هغه تر اوسه پورې د مرتسولي طالبان چې د خارجیانو وتلو ته متوجه وو نور بین الافغاني مذاکرات او بل شی په خوله نه راوړل کله چې بین الافغاني مذاکرات شروع شول هلته ولې چې اسلامي نظام به راځي او د دوی د حکومت ترمنځ په اوربندو په اسلامي نظام باندې شخړه وه هغه بل شي ته دوی توجه نه وه دا د موقتي ادارې خبره یا د انتقالي ادارې خبره یا بله اداره یا بله دا به وروسته راتللی خو زما فکر باندې تر اوسه پورې دوی خپل یو تفصیل او یا تفسیر نه ورته لري طالبانو په ټوله کې د امریکا سره تړون وکړه چې نور په امریکایي ځواکونو باندې بریدونه نه کوي څه پېښ شوي وو دغه تړون ته افغان حکومت سره شوی او څه دلته منځ کې و چې باید حل شوي وای چې دا تړون ته لاره هواره شوې وله امریکایانو دې ته ضرورت درلودی چې تړون ورته څه ووایي دوی وایي چې موږ د افغانستان څخه وځو نو په داسې حالت کې وځو چې هغه دې په موږ جنګ نه کړي په موږ دې ټک نه کړي او موږ دې په ارامه باندې په اطمینان باندې ووځو دا ضرور و چې طالبانو به دوی سره دا تړون کولی دا تړون یې په دې نه دی کړی د امریکایانو سره چې ستا بودن په افغانستان کې حق دی
ستا اشغال په افغانستان کې حق دی دی ورته وویل چې ته اشغالګر یې په افغانستان دې اشغال کړي دي ستا وتل ته ضرورت شته هغه ورشه زما وتل ته چې ضرورت شته ما ته خو دونې زمینه برابره کړه چې زه په یو لار باندې وځم په یو خوا باندې ځم امریکا نو دا یو د امریکا هم حق او د دې ملت هم حق د طالبانو هم حق چې دا تړون یې ورسره وکړي د وتلو دپاره د دې حکومت راځو د دې حکومت ته ښه خبره به دا وایي چې د دې حکومت د دوی ترمنځ هم یو تړون راغلی وای دا چې دا تړون د طالبان څه دلیل لري چې د دې حکومت سره نه وکړي او دا حکومت څه دلیل لري چې طالبانو ولې نه ورسره وکړي دا بیا د دوی خبره ده د سولې په تړاو باندې ولې یو مشخص بین الافغاني ادرس نه جوړیږي په داسې حال کې چې د سولې خبرې په دوحه کې په مسکو کې ځینو نورو هیوادونو کې ترسره کیږي ولې یو مشخص ادرس طالبانو د افغان حکومت ترمنځ نه جوړیږي آیا په دې کې د یو شمېر هیوادونو مداخله د څه فکر کوي تر اوسه خو مشخص دي دوحه خو دواړو سره خوښه کړه زه په بعضو شیانو باندې واقف یم یعنې دلته افغان حکومت تر ډېره پورې ګیله کوي لکه په لومړیو کې چې په دوحه کې د طالبانو خبرې روانې ولې افغان حکومت په ډاګه باندې دا خبره کوله چې د بندو دروازو تر شا خبرې روانې موږ ته ځینې مواد نه رارسېږي زه به راځم خبره کوم اول وایي چې دوحې ادرس جوړېدی د دې کرزي صاحب سره سلای وشوې دا کرزي صاحبو د امریکایانو د دې ټولو په توافق باندې د دوحې ادرس جوړ شو نو دا چې اوس د افغانستان حکومت په یعنې د سیاسي ډلو په توافق باندې دا ادرس جوړ شوی ده د حکومت خو د کرزي صاحب حکومت و د کرزي صاحب د حکومت په وخت کې د حکومتو د طالبانو د امریکایانو په توافق جوړ اما لیکن دا چې اوس بیا حکومت دا ګیله لري چې زه د په دوحې په مذاکراتو کې چې د طالب د امریکا ترمنځ ولې زه نه خبر ولې نه شم داخل دا بیا د حکومت ملامتیا ده ملامتیا په دې ده چې حکومت تا خو 12 کاله د امریکایانو سره توافقنامه امضا کړله پاتې کېدل تړون دې ورسره امضا کړي چې ته به دلته پاتېږې نو طالب وایي زه د امریکایانو باسم ته به هلته چې بیا ورسې ته به دا وایې چې زما تړون چې ما د امریکایانو سره امضا کړي دي 10 کاله دا په 40 کال باندې پرې کېږي 2024 دغه دې تر 2024 پورې پاتې شي امریکایان نقطه او طالب په هغه ځای کې په مخالفت کې واقع شي د نظر سره مخالف دي طالب وایي زه امریکایان وتل غواړم امریکایان وایي زه بالا وځم پښې سپکوم د افغانستان څخه او ته ورته وایې یا تر لمنې نیسې پاتې شي نو په دغه ځای کې ضرور دې ته نه و چې حکومت د دوی سره په دغه مذاکراتو کې دخیل شي نو بیا د حکومت خامخا دا ګیله کېږي چې ولې طالبان او د امریکایان هغه خبره کوي چې هغه دغه زه نه یم خبر طالب خو ستا مقابل دی مخالف دی هغه دې ولې په خبره خبر کړي دا ګیله خو د امریکا څه وکړه یعنې دلته امریکا د افغانستان په قضیه کې دروغجنه نه ده نه امریکا خپل ځان باسي امریکا موږ دروغجن نه بولو امریکا که هر څونه امریکا اشغال کړی دي حکومت وایي نه دی اشغال موږ وایي اشغال دی دا مخالفت دا دروغجن درواغ په حکومت کې راغله په امریکا خو اشغال کړ یا خو یو چم کوي د پردي ملک یو څوک راغلی دي درواغ او رښتیا په طالبو په حکومت کې راځي چې دا د دې ملک خلک دي پردی ملک موږ څه کوو چې په دې کې دروغجن کوو هغه خو راځي وایي ستا ملک زه اشغال کوم په دې کې مفادات لرم دلته خپل مطالب لرم دلته خپل مقاصد لرم دلته راغلی چې په هر رقم باندې زه تا ته وایم او هغه خپل مقاصد لاسته کوم هغه به لاسته راوړم اخلاص خو په دې کې د دې ملک سره د دې ملت سره د دې ولس سره د دې خلکو سره د طالبو د حکومت چې هغه دلته د خلکو سره حکومت اخلاص ښکاره کړي چې امریکا باسو د دې ملکه امریکا ته دلته د امریکا ته اجازه نه ورکوو چې دا ملک خپل مفادات ترلاسه کړي دا خو په دوی پورې اړه لري په دې دوی پورې د روان کړکېچ حل لاره به څه کې وینئ څه باید وشي په لنډو ټکو کې چې وخت ډېر زه خپله د روان کړکېچ یګانه حل لاره دا بولمه چې دواړه طرفونه دا که طالب دی که حکومت دی په دې درو شیانو لکه ما چې وختي وویله په اسلامي نظام موافقه وکړي او په اشتراک د ملت موافقه وکړي او په وتلو د خارجیانو موافقه وکړي زه خپله د مشارکتي حکومت مخالف یم دا اوس چې امریکا یې راپېښوي چې مشارکتي حکومت تفصیل نه ورکوي مبهمه خبره ذکر کوي زه وایم افغان شمولو حکومت نوي څیرې دي پکښې راسي په دې حکومت کې هغه څیرې دي راسي چې هغه ته ملت توقع لري
ملت امید ځینې لري نو ملت به د دې حکومت تر شا ودرېږي او که چیرې دا څیرې راسي چې دا اوس حکومت دی د دې حکومت خلک جمع طالب راسي واجب د طالب خدای دې نوی رالي خو دلته د دې حکومت خلک د نوي څیرې نسته نو زه فکر نه کوم چې ملت کې بیا شاته دغه حکومت کور مولانا آغا صاحب چې وخت مو راکړ ډېره مننه د مشرانو جرګې ټلویزیون درنو لیدونکو دا وه دې اونۍ خپرونه تر بیا مو په سر رب سپارم الله مو مل شه ښه وخت ولرئ